بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. د فقه اکبر اوم درس دی. په دا اوم درس کې موږ د اهل سنت والجماعت د عقیدو او علامو څخه یو څو علامې بیانوو. ډیر ضروری درس دی. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زما امت به څه د پاسه اویا شعبې او ټوټې سي، یعنی تر اویا زیاتې. اکثرو علماو لیکلي دي چې دره اویا ډلې به سي د رسول علیه الصلاة والسلام امت. په دې دره اویا ډلو کې یوه ډله به جنتي وي، نجات پیدا کړي، او 2 اویا ډلې به جهنمیانې وي، دوزخیانې وي، العیاذ بالله. صحابو پوښتنه وکړل چې ای د الله رسول هغه نجات موندونکې ډله، هغه به د هغه علامه څه ده، هغه کومه ډله ده؟ رسول علیه الصلاة والسلام ورته ما انا علیه و اصحابي، دا هغه ډله ده پر کومه طریقه باندې زه یم او زما صحابه چې پر کومه طریقه باندې وي. زما او زما د صحابو پر لار چې څوک روان وي دغه لار تعقیبوي، هغه ډله به جنتي وي، او زما او زما د صحابو د لارې څخه چې څوک واوړي هغه به دوزخي وي، هغه به بدعتي وي. نو دغه ډلې ته چې د رسول علیه الصلاة والسلام پر سنت رواني او د صحابه کرامو سره محبت لري او د صحابو پر طریقه رواني، د صحابو د جماعت سره ملګري وي، دې ته اهل سنت والجماعت وایي. اهل سنت والجماعت خورا ډیرې علامې او نښانې لري، او د دوی د پیژندګلوۍ دپاره علماو ډیرې نښانې ذکر کړي دي. چې اوله نښانه د اهل سنت والجماعت دا ده چې دوی به داسې عقیده لري: افضل الناس، غوره د خلکو بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیما، تر رسول علیه الصلاة والسلام وروسته، تر انبیاو وروسته بهترین د انسانانو پر مخ د مځکې چې ګرځېدلی دی هغه څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، ثم عمر بن خطاب رضی الله عنه دی، ثم عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه دی، ثم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی علیهم اجمعین. دغه څلور خلفای راشدین د رسول علیه الصلاة والسلام مبارک د رحلت وروسته چې اول خلیفه د مسلمانانو او د رسول علیه الصلاة والسلام ځای ناستی و ابو بکر صدیق، دا تر ټولو انسانانو تر انبیاو راوروسته غوره او بهتره دی. دوهم مقام کې بهتروالی دا د حضرت عمر رضی الله عنه دی، دریم مقام کې بهتروالی د حضرت عثمان رضی الله عنه دی، او په څلورم مقام کې بهتروالی د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دی. اوس که یو څوک وایي چې یا حضرت علی دا زموږ په نیز اول دی، تر ابو بکر غوره دی، تر عمر غوره دی، تر عثمان غوره دی، نو دغه کس د اهل سنت و جماعت څخه نه دی. پر دې د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې اول خلیفه حضرت ابوبکر صدیق و، امده لایق او د فضیلت هم دغومره و. په دوم کې حضرت عمر، په دریم کې حضرت عثمان، په څلورم کې حضرت علی. اوس نو دغه بهتروالی خو د اهل سنت والجماعت په نیز باندې دغه رقم دی. د دوی د اولادو په باره کې څنګه دی؟ عمومي مسله دا رقم ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولادونه د حضرت عمر پر اولادو بهتره دي، د حضرت عمر اولادونه د حضرت عثمان پر اولادو بهتره دي. چپ له علی رضی الله عنه، د هغه علی رضی الله عنه د څو شودو څخه اولادونه درلودل؟ یوازې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما. حسن او حسین، دا حسن او حسین چې د حضرت فاطمه رضی الله عنها څخه اولادونه دي، دغه د ابوبکر صدیق پر اولادو بهتره دي. د ابوبکر صدیق اولادونه د نورو صحابو پر اولادو بهتره دي. په دغه ترتیب سره چپ له د علی پر هغه اولادو چې هغه حسن او حسین دي د فاطمه رضی الله عنها څخه زیږولي دي. نو حسن او حسین د حضرت ابوبکر صدیق پر اولادو بهتره دي، تر حضرت ابوبکر صدیق په درجه کې کښته دي. د حضرت حسن او حسین د حضرت عمر رضی الله عنه پر اولادو بهتره دي، خو تر ده په درجه کې کښته دي. حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما د حضرت عثمان رضی الله عنه پر اولادو باندې بهتره دي، خو تر ده په درجه کې کښته دي. د حضرت علی رضی الله عنه هغه نور اولادونه چې د نورو شودو څخه و، هغه بیا د حضرت ابوبکر صدیق تر اولادو په درجه کې کښته دي. دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده. او یو خلص خبره چې د ټولو صحابو په شان کې اهل سنت والجماعت وایي چې نتولاهم جميعا،
موږ د ټولو صحابه کرامو سره محبت او دوستي لرو او ټولو صحابه په دوستي باندې نیسو. موږ د صحابو په شان کې وایو نه مګر خیر وایو. د یو صحابي په شان کې هم موږ بې ادبي نه کوو. دوهمه نشانه د اهل سنت والجماعت دا ده، اوله خو مو ویله، دوهمه نشانه دا ده ولا نکفرو، موږ نه کافر کوو مسلمان یا مسلمان بذنب من الذنوب، په ګناه کولو باندې د ګناهونو څخه. چې مسلمان یو ګناه وکړي د ګناهو څخه، موږ دغه مسلمان د دې ګناه په کولو سره کافر نه بولو. وان كانت كبيره، که څه هم دغه ګناه غټه ګناه وي، که یو مسلمان غټه ګناه وکړي بیا هم په دې غټه ګناه کولو سره موږ دی کافر نه بولو. اذا لم يستحلها، په دې شرط چې دی هغه ځان ته حلاله ونه ګڼي. یعنی شراب چښل خورا لویه ګناه ده. د شراب چښل لویه ګناه ده، خو سړی په شراب چښل سره کافر کیږي نه، په دې شرط چې دا شراب ځان ته حلال ونه ګڼي. اوس که یو سړی د شراب چښي لوی ګناهګار دی، اما که چیرې ځان ته دا شراب حلال وګڼل، دا ول چې شراب حرام نه دي، بس که ونه چښي هم بیا کافر کیږي. زنا العیاذ بالله خورا لویه ګناه ده. د زنا په کولو سره سړی کافر کیږي نه، خو غټه ګناه ده چې کوي. اما که چیرې دغه ځان ته حلاله وګڼل چې یا دا هیڅ پروا نه لري، دا یو عادي کار دی، نو بیا په دې سره کافر کیږي. نو دا زموږ یوه عقیده ده. د اهل سنت والجماعت څخه علاوه نورې داسې غلطې ډلې او فرقې وې، هغو به ویله چې په ګناه سره سړی کافر کیږي. که چا شراب وڅښل سره کافر سو، کار یې خلاص. مګر یا اهل سنت والجماعت وایي چې موږ یو مسلمان د ګناه په کولو سره کافر نه بولو، ولو که غټه ګناه وکړي، په دې شرط چې ځان ته حلاله ونه ګڼي. او دا غرنګه درېیمه نشانه د اهل سنت والجماعت د علائم او د عقیدو څخه دا ده والمسح على الخفين سنة. دا چې د اوداسه په جریان کې څوک اودس لري، هغه موضوع په پښو کړي، بیا دوهم وارې بیا اودس سو اودس ته ذکر پر هغه تور موضوع باندې پر د جرموقین باندې مسح وکړي، دا سنت طریقه ده، دا جائزه ده. اما د اهل سنت والجماعت علاوه اوس اهل تشیع هغه پر لوڅ پښو باندې مسح کوي، چې دا بالکل جواز نه لري. اهل سنت والجماعت پښې پریولي او کې موضوع په پښاوي بیا پر هغه باندې مسح کوي د خپل شرایطو سره. ولا علامه د اهل سنت والجماعت د علائم څخه دا ده والصلاه المنز خلف ترشا كل بر و فاجر، د هر نیک او بد من المؤمنین چې د مؤمنانو څخه وي، جائزه دغه لمونځ جائز بولي. یعنی که امام نیک وي او که یو څه بدي پکښې کې وي، په دواړو صورتو کې د ده تر شا لمونځ جائز موږ بولو. جماعت به نه پرېږدي، خصوصا د اختر لمونځ، خصوصا د جمعې مبارکې لمونځ، او دغه رنګه 5 وخته د جماعت لمونځ. په دا خاطر باندې چې یا زه خو نه راغلی یم د اختر لمانځه ته، دا ولې فلانی در مخه سو، دا فلانی خو چې دی دا نه دی سم، دا فلانی یو څه ګناه وکړي مثلا د خبرې. د جماعت لمونځ به د دا خاطر نه پرېږدي چې دا فلانی زه په فلاني پسې لمونځ نه کوم، ولو که هغه یو څه ګناهګار وي، هغه فاجر و فاسق وي. مګر د اهل سنت والجماعت په نیز باندې د جماعت لمونځ دا جائز دی چې یو مؤمن در مخه وي، هغه ولو که هغه مؤمن ګناهګار وي. د نیک تر شا هم لمونځ جائز بولي او د فاجر و فاسق تر شا هم لمونځ جائز بولي. د دې مطلب دا نه دی چې تا نه یو فاجر لیدی، چې تا یو فاسق لیدی نو راوله امام کوه. د دې مطلب هیڅ کله دا نه دی، بلکې مطلب یې دا دی که یو وخت داسې پیښ شولې په جماعت باندې، یو ځای جماعت ولاړو ته ورباندې ورغلې، نو دا فکر مه کوه چې یا زه په دا پسې لمونځ نه کوم، دا امام چې در مخه دی دا نو داسې دی، یا یې ژره خریلې ده، یا یې ژره ماشین کړې ده، یا پلانه دی. یو وخت ته داسې پیښ شولې، نو د دغه فاسق و فاجر تر شا به هم لمونځ کوي. او دا نه ده ضروري چې تا یو فاسق در لیدی خامخا بس ورځې په هغه فاسق پسې به لمونځ کوي. که یو وخت داسې پیښه شول، یا دا داسې و په هغه زمانو کې به دغه والیان چې به وه یا به امیران به وه، خامخا به د دوی څخه یو اندازه ظلم کېدی، خامخا به یو اندازه تجاوز ځینې کېدی، نو هغه والي و هغه امیر به در مخه و، نو بیا به په هغو پسې لمونځونه کېدل. د لمونځونه د جمعې و د اختر دا هغه غټ غټو والیان ورکوله، قاضیان ورکوله، خامخا به د یو چا په حق یو فیصله کړې وه، خلک به ناراضه او پر ده به تهمتونه تړله، او بیا به دا ویل چې نو موږ په دې پسې بیا لمونځ نه کوو. نو اهل سنت والجماعت داسې عقیده ده او دغه مسائل یې بیان کړي دي چې د جماعت لمونځ به دا د فاجر او فاسق تر شا هم جائز دی، مګر جماعت لمونځ به پرېږدي نه.
بیا به خلکو دا نقطې پیدا کولې مازې بې بانه جوړول چې یا د جمعې لمونځ خو نو زه نن کوم. دا اوس زمانه کې هم بعضې کسان داسې ده چې د جمعې د مبارکې د لمانځه څخه مازې ځان کاږي، یو نقطه مازې غواړي چې پیدا یې کړي. زه خو به د فلانکي امام صاحب لمونځ نه کوم، دا خو بله ورځ داسې خبره وکړ. زه خو به د فلانکي امام صاحب لمونځ نه کوم، دا خو 2 کاله مخکې داسې یو خبره کوله. نو په داسې خبرو باندې سړی د اهل سنت والجماعت مذهب او د هغه د ډلې څخه وځي. نو دغه لمونځ د جمعې او د اختر او 5 وخت لمونځونه دا د اهل سنت والجماعت په نیز باندې دا د فاجر او فاسق تر ښه او بد تر شا چې د مؤمنانو څخه وي جائز او روا بولي. باید سړی د جمعه لمونځ هیڅکله پرې نه ږدي. پاته نورې ډېرې علامې سته د اهل سنت والجماعت چې هغه به راتلونکي درسو کې ان شاء الله الرحمن